بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پښتو شاعرینوالو نن موږ یو ځانګړی پروګرام ریکارډ کوو راغلی وو د اسلام استاد خواله اسلام استاد موسیقي په دنیا کې یو ځانګړی نوم لري یو ډېر اوچت استاد دی ډېر شاګردان دي خو د افسوس مقام چې لکه هغه زه ورته میلاو نه شو په دې یو وړوکي شان کوډګۍ کې خپل ژوند کوي نو راغلی دا خواله د هغه ژوند به پوښتو د هغه نه به څه تپوسونه کوو اسلام استاد السلام علیکم وعلیکم السلام اسلام استاد ژوند څنګه تېرېږي ژوند اوس تراړې ژوند یې روان دي اسلام استاد پیدا شوم د کوم ځای دی او ژوند کوم ځای تېر شوی پیدا شوم د بډخیلې دي د موسیقۍ په دې فن کې څومره موده وشوه داسې 40-45 سال 40-45 سال د فن طرف ته مایل څنګه شولې استادان هم څوک وو د چا نه متاثره وای څنګه راغلی دې باندې کې راته خلک ته ووایه اوس خو به دا وایم چې خیال چې اوله راووتو که نه غسل لکه په عوامو کې داسې زیات نه و رایج شوی نو خیال زیات متاثره شوی د غسل مې ډېره مینه وه بیا په هغو کې به روان نو موږ به ریډیو اورېدو نو زه د کابل یو استاد و رنګین استاد هغه رباب نو زه بیا زیات د هغه نه د رباب نه زیات متاثره شوم نو ما اوله کې دا رباب یاد رنګین استاد نه هغه نه متاثره شوم رباب د کچکول استاد نه کچکول استاد هغې نه پس مې بیا تبلیغ یاده کړي تبلیغ استاد مې اسلام دین استاد نه ماته وفات شوی د هارمونیم استاد مې عبدالغني بابا فاروق استاد هم دا مې استادان دي حاجي تاسو په دې 46-47 سال یو ډېر غټ ژوند دی په دې کې به ستاسو خوا بې شمېره شاګردان جیل باندې شوي نو په دې یادو کسانو کې لکه مطلب نن سباني کم یاد کسان چې دي نو په دې کې ستاسو شاګردان څوک په ګلوکارانو کې لال باچا دی نظیر ګل بای دی دا سردار یوسفزی زموږ سره ډېر وخت پاتې شوی دی نسیحت جلیل شبنم هغه هم زموږ سره پاتې شوی دی اوسنو رباب غږونکو کې دا به چنګېلي دي سبحانه هزار نسیحت نیت الرحمان نسیحت عجیب الرحمان دا اوس دور کې لکه ښه غږونکي تاسو د خپل ژوند قیمتي 15-16 کاله د فن ته ورکړله هسې د دې فن نه مطمئنه یې دې تاسو ته وسیله میلاو شوله کومه چې په کار وه زه وایم چې یو وایم چې موږ ته داسې وسیله نه ده میلاو شوې دلته زندګي تېرو تر اوسه پورې داسې زموږ داسې چا تپوس نه کړو چېرته کوم څوک اوسي یاره زموږ په دې کور کلي کې داسې کسان شته داسې نه چې نشته خیر د هغوی لاس رسي موږ عاجزانه زموږ خواله داسې څوک نه راځي زموږ تر اوسه پورې چا تپوس کړی د حاکمي وقت د حکومت نه څه غوښتنه ده چې ستاسو دپاره څه وکړی شي په دې علاقه باندې یا موږ به دا وو چې یاره لکه دوی دا کمیونټي حال لکه روان کړی دی یاره چې دا دوی زموږ دې غږونکو له پکې څه نه څه ورکړي چې یاره سبا دپاره داسې پروګرامونه کېږي چې دوی ورته خامخا دوی بلل کېږي دا و اسلام استاد چې خپل مطالبات د حکومت نه پیش کړله څنګه زموږ د بټخیلې پروګرام کې موږ بټخیلې ذکر نه کړی اسلام استاد د بټخیلې کې ژوند کوي د بټخیلې کمیونټي حال هغه یاد کړو چې د بټخیلې کمیونټي حال پای کې د دوی ته لکه د دې لپاره د ځای مختص شي هلته د
د دې فنکارانو دپاره ګلکارانو دپاره چې هغوی هلته کې کښېني خپل ریهرسل کوي هلته کې خپل د هلې ځلې کوي نو هلته چې کوم پروګرام کېږي نو باقاعده دوی وایي چې بیا مطلب مدعو کېږي چې راشئ تاسو دلته کې زموږ سره لکه خپل پرفارمنس تاسو پیش کړئ په اخر کې بیا د اسلام استاد سبحان بھائی دې بھائی ټول نثار بھائی دا نور ملګري چې کوم څه ناسي د دوی ټولو شکریا ادا کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکړو او موږ د دې قابل وګڼلو چې یاره خپل فن مظاهره موږ ته وکړله نو موږ ستاسو ډېره مننه ډېر منندوی ستاسو ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره